پاکستانی پوځیانو په خوست کې بیا څه وکړل؟ سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. پاکستانی پوځیانو په خوست کې ځینې کورونه تلاشي کړي دي. د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ د زینشور کلي ځینې اوسېدونکي وایي د تېرې جمعې په ورځ له هغې وروسته چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پاکستاني طالبانو د پاکستان پر یوې سرحدي پوستې برید وکړ، د پاکستاني پوځیانو د خوست څو کلي په توغندیو وویشتل. دوی ادعا کوي چې پاکستاني پوځیانو زنشور کلي ته ورغلل او یو شمېر کورونه یې هم په دې نوم تلاشي کړل چې د پاکستاني طالبانو جنګیالي پکې دي. د یاد کلي یو اوسېدونکی چې خپل مستعار نوم اعجاز خان راپېژني دوی چته وویل د پاکستان پوځ پوستې دوی ته نږدې پرتې دي او د تېرې جمعې په ورځ یې په درنو وسلو د دوی کلی وویشتو. د تېرې جمعې په ورځ څو ډزې وشول، پته نه لګېده چې د دوی له خوا وشوې او که له دې خوا وشوې، خو دوی نوم ورته ورکړ چې ټي ټي پي له لوري دا ډزې شوي دي. د دې یو ساعت وروسته ټوپکو هوانونه سپکې او درنې وسلې وې چې 5-6 کیلومتره لرې افغانستان کلي وویشتو. 3-4 کسان یې پکې هم ټپیان کړل. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.